بسم الله الرحمن الرحیم. خبره دا ده چې د ډېر وخت نه زما په خپله په زړه کې داسې یو خبره وه چې زه دا د دې میډیا په ذریعه دغې ملګرو ته ورسوم، ګو چې هغوی ته زموږ داسې اواز نه رسي، نه هغوی فون اټینډ کوي، نه داسې رابطې زموږ کېږي ورسره، خو کله کله را مخامخ شي. زه خبره کومه د یوسف جان عثمانزی چې زما ډېر ښه ملګری هم دی. په ډېرو محفلونو کې ما هغه یو ځای ناست یو او زه ډېر زیات قدر کوم، د هغه د ټیلنټ قدر کوم، د هغه ډېر زیات عزت کوم. هغه یو د شوبیز ستوری دی دا وخت، ډېر خلک هغه ګوري، هغه ویني. خو د یوسف جان بعضې کارونه ډېر زبردست دي چې موږ یې اپریشیټ کوو، او بعضې کارونه د هغه داسې دي چې په هغه یې کتونکي ډېر زیات خفه شي. او دا یوسف جانه دا نن که زه تا ته لګیا باندې مخلص لګیا دی چې یاره ستا دا قدم ستا دا ګام ټیک نه دی، نو دا به د 1 کروڑ پښتنو اواز وي. دا به یوازې د مخلص اواز نه وي، دا موږ له د خلکو د غوږونو ته رارسولي دي، د خلکو موږ له په دې سترګو کې دا ګوتې راکړي دي. بيانو نم پیسې راوړلي، په قرض و مالو نم راوړل او بس سیلاب رانه تباه او برباد. ستا نم شکران له تپوس ته موږ له څو کاڼو تپوس له راغلي، سترګې دې چاته دي اوس؟ سترګې مې کیمرامین ته دي. خدای دې تباه او برباد نه کوم، سترګې چاته حکومت. دا د هغه خلکو خبره زه تا ته کومه، زما رورې ما نه خفه کېږم. تنقید چې کوم دی دا برداشت کول د غټو خلکو کار دی، په موږ باندې په خپله ډېر زیات شوي دي، موږ یې په غټه سینه باندې برداشت کوو. نو ته مهرباني وکړه دا ده چې لکه دا شهسوار غوندې سړی، شهسوار د غربت د غېږې نه راوتی یو داسې سندرغاړی چې په ډېر ورکوټي عمر کې هغه ډېر غټ نوم ځان له پیدا کړو په ډېره سختۍ باندې. د هغه شاته ډېر زیات عمر پروت دی، هغه د موسیقي زده کړې ده، هغه له د دې چل ورځي، هغه د میدان سندرغاړی دی. په لږ وخت کې دومره غټ نوم هغه پیدا کړو، بیا دومره خدای نیکبخته تا ته خو پته لګي چې موږ خو د شوبیز خلک یو، موږ سره خلک لکه هغه سکینډل دومره مشهور شي په یو وړه خبره باندې موږ خلک د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسوي. دا هغه ځای ته رسېدل، دغه بام ته رسېدل او بیا د هغه بام نه راغورځېدل، دا بیا د سترګو په رپ کې کېږي. نو کم از کم داسې نه ده پکار چې ته د شوبیز یو ملګری داسې راواخلې چې هغه داسې حرکت کړی هم نه وي، د هغې څه ثبوت هم نشته، د هغې څه تصویر هم نشته. نو مطلب ما بدنامول یا تا بدنامول یا د شوبیز بل یو داسې هنرمند بدنامول، دا ډېره اسانه خبره ده. د هغه عزت ساتل، د هغه خیال ساتل، د هغه قدر کول، دا زمونږ کار دی، دا ستا کار دی. ته خو په خپله د میډیا سړی، نو کم از کم داسې یو سوچ نه دی پکار دی اوس هنرمند دپاره چې هغه د ډېرو خلکو د زړونو اواز وي او بیا د هغه نه خلکو دومره کرکه پیدا شي. خو خلکو ته بیا هم دا په دې خوشحاله یم چې خلک ښه او بد پېژني. خلکو هغه فیصله وکړه چې شهسوار څومره په اوبو کې دی او هغه څومره ګناهګار دی په دې بابت کې، هغه خلکو ته کلیر کټ پته ولګېده، بلکې د هغې ډېر زیات ثبوتونه هم شته دی، د هغې خلکو تاییدونه هم وکړل. شهسوار په خپله هم د دې خبره کلیرنس کړی دی. او دا عزت ګټل کېږي ډېر په مشکل او په وړه خبره. نو ګرانو مینهواله زه تاسو ته هم بعض یو دغه ښیم دا چې کوم کله دغه میډیکل ریپورټ، دغه میډیکل ریپورټ دی، دا تاسو وګورئ په خپله، دا کلیر دی. کلیر یوسف جانه ته په سړي باندې الزام څنګه لګوې؟ ته زما د مور نه څنګه پوښتنه کولی شي؟ د مور د چا د مور نه پوښتنه کول دومره اسانه خبره ده؟ دا وګورئ تاسو میډیکل ریپورټ کلیر دی، تاسو په خپله پوهېږئ. دا وګورئ ګرانو مینهوالو، په خپله تاسو وګورئ، دا پوره ټوټل میډیکل ریپورټ دی او دا زما کلیر دی. دا یو دا د فیمیل هغه دی، دا تاسو په خپله وګورئ، دا د فیمیل هغه دی. دا یو الزام و په ما باندې، یو سازش و. داسې شی نه دی پکار یو سړی چې د منځ د حال نه وي خبر، ته مهرباني وکړه د خپله کیمرا دغه خلکو پسې مه وړه چې ته تاڼو ته هم ورځې، ته کچرو ته هم ورځې. دغه خلک بدنامول، دغه خلک جړول، پردۍ میندې جړول، دغه خلکو ته پیغورونه کول، دا ډېر اسان کار دی. پردي خلک جړول دا ډېر اسان کار دی. خلک خندول، خلکو له تفریح ورکول. لکه ته لاړ شې ماشومان په کور کې پرېږدې په ژړا باندې د هغې پلار 1 کال مخکې مړ شوي او ته هغه بچو سره کښېنې ورته وایې چې بچیه ته چې به ستا بابا به په دې دروازه باندې راغی که نه زویه، تا له به یې کیلې راوړلې، تا له به یې ممونه راوړل بچې، تا له به یې مم راوړل، زویه تا له به یې مم راوړل که نه ستا بابا چې په دې دروازه
هغه ماشوم ته ته ګوري، ته حیران ګوري، ستا سترګو ته ګوري، هغه ته خپل پلار را یاد شي، هغه ته خپله مور را یاد شي، په ژړا شي. هغه کونډه چې په کور کې ناست دی هغه ته په ژړا کې د خدای نیکبخته سرې سترګې پرېږدي، د هغه شهید مور د هغه پلار ته په سرو سترګو وژړی، د هغه مزدور ورور ته په سرو سترګو وژړی. ستا د ټلویزیون د کوم چینل لپاره چې ته کار کوې، ستا دغه چینل د دې خلکو لپاره څه کړي دي؟ چېرته 1 لک روپۍ، چېرته 1,000 روپۍ ورته پرېښي دي چې بچیه دا زما چینل تاسو له رالېږلي دي، په دې باندې ځان له ټاپیانې والا، په دې باندې ځان له کیلې والا، په دې باندې ځان له مم والا. نو چې دغه نه کېږي نو کم از کم د خلکو جوړول نه دي په کار، بې ځایه تنګول نه دي په کار. ته خو پوهه سړی، ته خو یو ایجوکیټډ سړی. یوازې تا نه یادوم، زه ډېر هغه خلک یادوم چې هغوی په دغه شوبز پسې شوي دي. هسې زموږ د شوبز داسې حال دی. نو بختیار خټک یو خبره ماته کړې وه، ماته المخلصه دا شوبز چې هر څنګه دی، که ډېر هم خلک یې د تنقید نښه جوړه کړي، خو دا ده چې یو شیز خو روان دی که نه. نو چې یو څیز روان دی نو هغه موږ ولې په دغه ځای کې پرېږدو چې موږ داسې کریټیکل حالاتو سره، داسې پیچنو حالاتو سره مخ یو چې موږ د دې هر یو شیز مقابلې وکړې، موږ باندې خلکو تورونه ولګول، موږ د خلکو دمکانې راکړي چې دا شیز به نه کوئ. موږ د هغې باوجود هم لګیا یو، په دې ماتو ګډو کیمرو باندې لګیا یو، دغه تفریح یې خلکو له ورکوو. نو مهرباني وکړئ د دې خلکو چې مرسته نه شئ کولی، دا خلک تاسو ګایډ کولی نه شئ، نو دا مس ګایډ کوئ مو، دا ډیسایډ کوئ مو، دوی له حوصله ورکوئ چې موږ په یو کیمره باندې لګیا یو. ټول انګریزان دغه هر څه په 10 کیمرو باندې کوي، پنجابیان دغه هر څه په 10 کیمرو، په 20 کیمرو کوي، موږ په یو کیمره باندې لګیا یو. تاسو ته موږ په دغه یو کیمره باندې سندره په یو هفته کې موږ تاسو له یو ډرامه تیاره کړو چې دا انګریزان په یو کال کې موږ په یو هفته کې کوو. دغه زموږ مات ګوټ کاوش دی، دغه کوشش دی. موږ په خپل پښتانه بیزې ساتلي، موږ په خپل مسافرونه بیزې ساتلي. نو پلیز داسې حرکت مه کوئ چې په هغې باندې خلکو زړونه مات شي. د چا مور مه یادوه، د چا خور مه یادوه، د چا پلار مه یادوه، د چا ماشوم بچی مه یادوه چې ته ورسره ښه نه شي کولی، هغوی په بدو مه ستایه. زه نعیم مخلص به ستا ټول عمر قدردان یم، زما د غاړې هار دی او یې هم. او انشاءالله چې که داسې دې وکړو نو موږ به سره اوږه په اوږه ولاړ یو. خلک د ځانه مه خفه کوه، خلک خوشحاله کړه. ډېره زیاته مننه.